د قضا کتابتون. قضا کتابتون چې د افغانستان اسلامي امارت سترې محکمې د بهرنیو عامه اړیکو او مطبوعاتو ریاست تر چتر لاندې فعالیت کوي، د تفسیر، حدیثو، فقه، قضا، دعوت، عقیدې او فقهي اصولو، سیرت، حقوقو، قوانینو، تاریخ، فلسفه، ارواپوهنې، ټولنیزو علومو، اقتصاد، سیاست، ادبیاتو او نور موضوعاتو کتابونو له اړخه یو غني کتابتون دی چې شاوخوا 3000 عنوانه او 652 جلده کتابونه لري. دغه کتابتون ته د اړتیا پر مهال د محاکمو قضایي، نظامي او اداري غړي، د پوهنتونونو د شرایطو، حقوقو، د تخصصي فقه او نور اړوند پوهنځیو او دینی مدرسو زده کوونکي، د مطالعې او څېړنې ګڼ شمېر نور مینوال مراجعه کوي. یاد کتابتون کې موجوده ټول کتابونه په پرمختللي او قوي ډیټابیس کې ثبت او د کتابتون موظف کارکونکی په څو ثانیو کې د مراجعه کوونکي د غوښتنې کتاب ځای مشخص او کتاب ورته سپاري. په قضا کتابتون کې د مطالعې د مناسب چاپیریال ټولې اسانتیاوې لکه میز، څوکۍ، مناسبه هوا، د څښاک اوبه او حتی چای او د مزاحمو غږونو نه موجودیت برابر شوي دي چې هر ورځ ورته په منځنۍ کچه لسګونه کسان مراجعه کوي او هر مطالعه کوونکی پکې له مطالعې خوند اخلي. یاد کتابتون د اړتیا پر مهال د محاکمو مسؤلینو یا منصوبینو ته کتابتون کې شته کتابونه د یوې اونۍ لپاره هم ورکولی شي. په دې صورت کې د کتاب غوښتونکي کتابتون ته مراجعه کوي، خپل ټول مشخصات د کتابتون مشخص کتاب کې ثبت او د خوښې وړ کتاب د یوې اونۍ لپاره له ځان سره وړلی شي او د اړتیا په صورت کې یاده موده بیا ځلې هم تمدید کیږي. له دې جملې څخه د تفسیر په برخه کې 111 عنوانه او 1516 جلده، د احادیثو او سیرت په برخه کې 214 عنوانه او 1000 جلده، د فقه په برخه کې 255 عنوانه او 1049 جلده، د لغت او قاموس په برخه کې 100 عنوانه او 251 جلده، د قضا په برخه کې 14 عنوانه او 10 جلده، د دعوت، عقیده او اصول فقه په برخه کې 100 عنوانه او 210 جلده، د حقوقو او قوانینو په برخه کې 652 عنوانه او 1450 جلده، د تاریخ په برخه کې 303 عنوانه او 814 جلده، د فلسفه، ارواپوهنې او ټولنیزو علومو په برخه کې 152 عنوانه او 199 جلده، د اقتصاد او سیاست په برخه کې 260 عنوانه او 304 جلده، د ادبیاتو په برخه کې 221 عنوانه او 290 جلده او د عمومي معلوماتو په برخه کې 309 عنوانه او 1522 جلده کتابونه د مطالعې لپاره موجود دي. په یاد کتابتون کې د ورځپاڼو، جریدو، مجلو او متحد المالونو 90 عنوانه او 632 جلده بلابل کلینی کلیکسیونونه هم موجود او ساتل شوي دي. د قضا کتابتون لپاره د افغانستان اسلامي امارت د سترې محکمې د بهرنیو عامه اړیکو او مطبوعاتو ریاست په غوښتنه او د سترې محکمې د رئیس او قاضي القضات محترم شیخ عبدالحکیم حقانی صاحب په حکم سلګونه عنوانه نوي کتابونه وپیرل شول او اوس د مطالعه کوونکو په خدمت کې دي. دغه کتابتون د قاضي القضات شیخ صاحب په ځانګړې پاملرنه په نوې او عصري بڼه جوړ او د مطالعې لپاره ټولې لازمه اسانتیاوې پکې برابر شوي دي.